وش یاره ډېر ناوخته شو، ته د څو بجې شوې؟ وایي څه بد ناوخته شوي دي یار، بازار کې مې ډېر ضروري کارم دی، اوس په چیچ کې ولاړ شم. رخصې والا ولاړ دی، که چېرته زه زر تر بازاره پورې ورسوم. زه اوس السلام علیکم رخصې والا. وعلیکم السلام. وروره بازار ته تلم. ځو کښېنه. څو مې وړې؟ بس څه ستا انصاف یې بس هغه راکړه. یا انصاف یې لکه جنار روډ له ځم وروره ماته فکس کرایه راوښیه څو دي؟ 300 روپۍ راکړه وروره. 300 و صحیح ده ټیک. کښېنه. غریب دې څه خیرات ورکړه که دې خدای په وس څه کېږي. شرم وکړه حیا وکړه ځوان زمان یې فکر غواړي خو ورسلته یې خواري او مزدوري وکړه شرمېږي هم نه. وروره ته څه کوې مسکینان غریبانانو ته رقم ګایې چې رقم صحیح ورته ګایېږي غریبانانو ته دا واخله وروره زه لا دم دا دې ښه نه وکړلو چې دا سړي ته تا دا خیرات ورکړي. دا د یو نسله ونسېد بل نسله پورې بس د هغه خیراتونه به غواړي خوارۍ او مزدوري به نه کاږي. که چیرې دا غریبانان څه دي غریبانان هغه چې که خانداني یا عزت والا یي دا غیرتي انسانان څه دي دا که معذوره هم یې دا هم د خیرات نه غواړي هغه خپله خواري کاږي خپله مزدوري کوي چاته لاس نه نیسي. دا دې ډېر غلط وکړلو. لکه ستا نصیحت ختم شوی ما ته خپله منزله ورسوه. سمه ده. بس دلې ودرو دلې ودرو. کلانه سره یا ما چې خو نسته چې وګوره ما سره یا نسته به دغه زر روپۍ را سره دي. ښه و بس زه به در ماتې کړم. صحیح ده ماتې. دا غیرتي انسانان څه دي دا که معذوره هم یې دا هم د خیرات نه غواړي هغه خپله خواري کاږي خپله مزدوري کوي چاته لاس نه نیسي. دا دې ډېر غلط وکړلو. ځوانه دا دې ستا بقایه دا دې وړلې و صحیح ده ټیک. وخت دا د چش دی دا په خیرات کې قبول کړه. توبه وکړه یاره څه وایه ما د شکر دې خدای رخصه راکړې ده زه محنت کوم خپل کور ګرځوی سمه زه د پیسې خیراتونه میراتونه زه نه ټولوم. بیا هم که ته خیرات ورکوې ته یو مستحق انسان پیدا کړه چې غریب یې او هغه ته دا 500 روپۍ ورکړه هغه به ثواب هم سي د هغه به خوشحاله هم سي. یو مستحق انسان ته دا پیسې ورکړه. زه اوس غریب مسکین سړی چیرې پیدا کړم دغه یاره په ګرځېدو پسې خلکو الله پیدا کړی دی ته یو مستحق غریب سړی نه څه پیدا کړ ته پسې وګرځه په خپله به پیدا کړې یاره عجبه خبرې کوې یاره. یاره ځوانه ومل دی بس ډېر ښه خوند راکړي دا ستا مینت او دا ستا په منظوره پښه باندې دا کم مینت کوې بس الله تعالی در سره دغونه نورې وس درکړي. بس زه به ما له ننه بعد دا رقم کوم چې یو غریب مسکین سړی پیدا کوم زه به د خیرات او زکات هغه ته کوم کور د ودان ته زما سترګې راروڼې کړي. بس دا چاله خلکو ته چې د پیسې میسې مه ورکوئ چې مستحق انسان یې او هغه ته د خپل خیرات ورکوئ چې د هغه بچیان په کور کې یو څه راشن راځي وړه مړه راځي دا چالو بازارو خلکو ته یې مه ورکوئ چې مستحق یې هغه انسان. الله دې عزت وکړي. الله دې عزت وکړي. په مخه شه.